بلوچستان په پښین کې ځانمرګي برید د لږ تر لږه 15 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. بلوچستان پښین کې ځانمرګي برید د لږ تر لږه 15 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په بلوچستان کې د پولیسو رسمي سرچینې وایي چې د پښین په خنزوي سیمه کې د یو خپلواک نومان په ټاکنیز دفتر د یوه ځانمرګي برید له امله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 23 نور ټپیان شوي دي. عملیاتي ځواکونو سیمه کلابنده کړې او د پلاټنې عملیات یې پیل کړي دي. د عیني شاهدانو په وینا ټپیان نږدې روغتیایي مرکزونو ته لیږدول شوي دي. پولیس وایي چې چاودنه د ټاکنیز نومان له دفتر بهر شوې ده. د پولیسو په وینا د چاودنې له خبر سره سم پولیس سیمې ته رسېدلي او ټپیانو روغتون ته لیږدول شوي دي. د جیو نیوز د خبریال په وینا چاودنه د پخواني وزیر اسفندیار کاکړ د دفتر مخې ته شوې ده، خو هغه په دفتر کې نه و. د چاودنې پر مهال په سیمه کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه. ویل کېږي چې په دغه سیمه کې د نورو سیاسي ګوندونو دفترونه هم فعال دي. دا د پاکستان د ټاکنو په درشل کې چې سبا ترسره کېدونکې دي نوې چاودنه نه ده چې د ټاکنو لپاره د یو ولاړ نومان پر دفتر ترسره کېږي. له دې وړاندې هم یو شمېر ټاکنیزې غونډې او کمپاینونه تر بریدونو لاندې راغلي دي، خو حکومت په بیا ویلي چې د ټاکنو د امنیت د ټینګښت لپاره یې لسګونه زره ځواکونه ګمارلي دي.